سلامونه دوستانو، په دې لومه چې روغ جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د EFG کوین اکسچینج ته چې نوی اپډیټ راغلی هغه اپډیټ کړو. چې دغه اپلیکیشن دی اوس راځو لومړی کار زموږ دی پلی سټور ته به راشئ. کله چې پلی سټور ته راغلی پر سرچ ایکن به کلیک کوئ او دلته به ولیکئ EFG کوین اکسچینج. کله مو چې دا ولیکه دا به سرچ کړئ دوستانو. کله مو چې سرچ کړئ دغه اپلیکیشن به وي، دغه به تاسو اپډیټ کړئ. لومړی خو دلته 5 ستوري یو کمنټ وکړئ مثبت. د هغې څخه وروسته ما اپډیټ کړی. اوس راځم پر دا اوپن باندې کلیک کوم. کله چې تاسو پر اوپن باندې کلیک وکړئ دا ډول صفحه ستاسو مخې ته راځي. اوس په دې کې یو نوی اپشن اضافه شوی، هغه د فی په نوم دی. رابشئ دوستانو په والټ باندې کلیک کړئ. دلته د فی په نوم دا د څه په خاطر دی دوستانو، موږ تاسو څنګه کولی شو له همدغه اکسچینج څخه خپل سیم کارت ته پیسې ولیږو. نو فی هغه اپشن پکې اضافه شوی چې موږ تاسو کولی شو د نړۍ ټولو هېوادونو کې که چیرې اوسو، که جرمني وي، امریکا وي، افغانستان وي، ترکیه وي، ایران وي، هر هېواد ته کولی شو ځانګړو شبکو ته موږ پیسې میتیو ته راولېږو، یعنې میتیو خپل سیم کارت ته راولېږو. نو دوستانو د فعلا لپاره خو ما سره $1 دی په فی کې. غواړم چې دا ټرانسفر کړم دوستانو. اوس راځم پر دا ټرانسفر باندې کلیک کوم او تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شو بیا ځان ته ایز لوډ پرې وکړو. ګران دوستانو، لکه څنګه تاسو پوهېږئ دلته ما سره فی $1 دی او فنډینګ کې هیڅ شتون نه لري $1. غواړم چې دا فنډینګ ته واړوم او بیا ترانسفر فی ته کوم چې تاسو ته هم طریقه وښیم. را به شئ پر ټرانسفر به کلیک کوئ، دلته به فنډینګ وي او په دې ځای کې به فی وي. دا به فی کوي او دا به فنډینګ کوي او پر دغه ځای کې به تاسو ورته مجموعه انتخاب کوئ. $1 زه کوم. بیا به راسئ په ټرانسفر باندې به تاسو ورته کلیک کوئ او دغه دوستانو زموږ تاسو $1 فنډینګ ته لاړه. اوس غواړو چې مقصد مونږ دغه فنډینګ څخه واخلو فی ته. څنګه انتقالولی شو؟ بېرته به راشئ په والټ به کلیک کوئ، دلته به په فی کلیک کوئ. کله چې پر دې باندې کلیک ورته وکړه دوستانو، اوس به راسئ دغه سینټ موبایل ټاپ اپ په دغه ځای به کلیک کوئ او اوس به دلته په دې ځای کې فنډینګ کوئ او په دې ځای کې به فی کوئ او په دې ځای کې به ورته اندازه ورکړئ. نو زه غواړم چې $1 انتخاب کړم، دلته به راسئ په ټرانسفر به کلیک کوئ. دا دوستانو زمونږ USDT فی ته راغللی. اوس غواړو چې مقصد دوستانو خپل سیم کارت ته ایز لوډ پرې وکړو. نو کله چې تاسو په والټ باندې کلیک کوئ تاسو به USDT په فی کې به ولرئ. د هغې څخه وروسته به دغه هلته راسئ دوستانو سینټ موبایل ټاپ اپ په دغه ځای باندې تاسو ورته کلیک کوئ. دلته به تاسو د خپلې خوښې هېواد ورته انتخاب کړئ، کوم ځای کې تاسو اوسېږئ، یعنې په کوم هېواد کې. زه فعلا په افغانستان کې اوسېږم، افغانستان ورته انتخاب وم او دلته مې خپله شماره ورته انتخاب وم چې د هرې شبکې وي، مثلا روشن وي روشن انتخاب کړئ، اتصالات وي اتصالات ورته انتخاب کړئ، اټوما وي اټوما ورته انتخاب کړئ او که دوستانو سلام وي سلام ورته انتخاب کړئ. زه راځم دوستانو سلام انتخابوم. کله چې پر دا سلام باندې کلیک ورته وکړه د یو شېبې تاسو ته انتظار غواړي. اوس په دې ځای کې موږ تاسو ته وایي که چیرې تاسو غواړئ چې 50 افغانۍ ولېږئ نو په دغه ځای کلیک وکړئ. که چیرې 80 افغانۍ غواړئ په دې کلیک وکړئ او که چیرې غواړئ چې 50 افغانۍ ولېږئ او که چیرې غواړئ چې 80 ولېږئ، همدارنګه 50 80 تر تقریبا تر 695 افغانۍ پورې، لا تر 1000 پورې هم کولی شئ، 2000 پورې هم کولی شئ تاسو وکړئ ولېږئ افغانۍ، 3000 پورې تر 4000 پورې آخري اندازه ده دوستانو. نو اوس راځو، زه غواړم چې 50 افغانۍ یوازې ولېږم. نو دلته راځم ورته اټوما انتخابوم. زه غواړم چې اټوما ته یې ولېږم. راځم په اټوما باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په اټوما باندې کلیک وکړئ زه غواړم چې اټوما ته پیسې ولېږم. نو راځم اوس دلته په 50 افغانۍ کلیک کوم او دلته به تاسو په دې ځای کې به ورته لومړۍ خانې کې تاسو خپل نمبر ورکړئ. دلته راځم خپل نمبر ورکوم دوستانو. کله مو چې نمبر ورکړ دوستانو بیا به راشئ په دافې به کلیک کوئ دوستانو تاسو ورته. زه راځم اوس په دافې باندې کلیک کوم. کله مو چې په فی باندې کلیک وکړ د یو شېبې تاسو ته انتظار غواړي او دغه کوم هغه چې د افغانۍ دا زموږ فنډینګ ته لاړل، یعنې فنډینګ روي کې شولې، دغه به حتما زموږ نمبر ته رسیږي. نو دغه طریقه دوستانو چې څنګه کولی شو د EFG کوین اکسچینج څخه خپل سیم کارت ته پیسې ولیږو، خورا ډېره اسانه طریقه ده. کله چې تاسو دلته راغلی هلته وګورئ چې تاسو ته پیسې تللي که نه. نو دوستانو فنډینګ کې ده تر اوسه پورې فنډینګ کې ده، نو چې کله دغه ورسېږي زه به ویډیو بیا پرې شروع کړم. مننه، ښه وخت. ګرانو ملګرو، په 10 دقیقو کې ماته تقریبا د EFG کوین اکسچینج څخه 50 افغانۍ زما اټوما سیم کارت ته راورسېدلې. یو مشکل چې دی هغه دوستانو د EFG اکسچینج کې چې اوس مهال نوی اپډیټ دی هغه دا چې دلته هیسټوري یعنې تاریخچه نه ښکاروي، هغه به هم په راتلونکي اپډیټ کې په 2-3 ورځو کې حل شي. نو دغه طریقه چې څنګه کولی شو خپل سیم کارت ته پیسې راولېږو، دغه د 50 افغانۍ ماته په بریالیتوب سره ترانزیکشن شولې دوستانو. نو دغه طریقه چې څنګه کولی شو د EFG کوین اکسچینج څخه
خپل سیم کارت ته پیسې ولېږو. نور ښه وخت ولرئ. مننه.